والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمو حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما دی. داغی مخ کے خبرې مناسب نه دي او زموږ د دې رور د مفتی صاحب په خواست باندې ستاسو مخې ته مختصر گزارش کوم. الحمدلله دا فضا چې الله دلته جوړه کړه او د دې علماو په سرپرستۍ کې نو دا زموږ د دې خلکو دپاره دلته د الله تعالی د طرف نه یو عظیم نعمت دی. دا کم آیات چې ما ولوستو الله کریم فرمایي اے مؤمنانو قو انفسکم خپل ځانونه هم بچ کړئ و اهلیکم نارا او د خپل اهل و عیال خپل بچی خپل کشران دم د جهنم د اور نه بچ کړئ. جهنم هم نه دی فرمایلی اور یې فرمایلی دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا. وی په دې کې حکمت او راز دا دی چې د خپل بچی به د غلط ماحول نه داسې بچ کړي، د نافرمانۍ د ماحول نه به داسې بچ کړي، د بېحیایۍ او د بې پردګۍ او د الله د نافرمانۍ د ماحول نه به داسې بچ کړي لکه څنګه ماشوم ناپوهه اور ته رواني او داسې اوري چې هغه انسان ختمی. نو د خپل اولاد د تربیت به داسې خیال ساتي. نو زما وروڼو دا سکولونه خو ډېرو، کالجونه خو ډېرو، خو تاسو نظر وکئ په دې سکول نه او په دې کالج کې او په نورو کې به ډېر فرق وي. زما وروڼو کومه پرده چې موږ بعضې خلک وایي چې پردې د څه حاجت دی، چې د هغه پردې متعلق الله فرمایلی چې پرده په تاسو باندې لازم ده او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیمات راکړي دي چې دا لازم ده او حیا دومره لازم ده چې دا وایي دا ایمان یو اهمه حصه ده، اهمه شعبه ده. او حیا یو داسې بند دی وایي چې دا کله دا بند ونړېږي او دا ختم شي د ډېرو ګناهونو هغه سیلاب چې کوم دی نو معاشرې ته راشي. نو زما وروڼو د دې څو ډېر اهمو خبرو د وجې نه زموږ د وروڼو زموږ د مشرانو د دینداره خلکو د مفتیانو حضراتو زموږ د وروڼو دې خبرو ته وکتل او زموږ د دې علاقې د خلکو دپاره یو زبردسته فضا هغه جوړه کړه چې دلته د هغې دنیایي تعلیم هم حاصلېږي او په دې سمو دمو کپړو کې حاصلېږي او د حیا په ماحول کې حاصلېږي، د دیندارۍ په ماحول کې حاصلېږي. نو زما وروڼو په دې باندې د الله تعالی ډېره شکریا ادا کړو او انشاءالله خپل بچي د هغې د ښه تربیت دپاره انشاءالله د دې چې کومه انتظامیه ده او کومه ذموار خلک دي د هغې سره موږ انشاءالله پوره تعاون کوو، د هغې سره پوره ودرېږو. دا یو څو خبرې ما وکړلې او الله کریم دې موږ ته کمې بیشې معاف کړي او زه په دې باندې اکتفا کوم. تفصیلي خبره به انشاءالله حضرت شیخ صاحب دامت برکاته العالیه هغوی به موږ ته فرمایي. ټول ډېر په ادب او په احترام باندې او په عقیدت باندې خبرې واورو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.